اوس ډېرو په موږ کې ډډې لګولي چې موږ د رمضان د میاشتې روجې نه وي او صرف موږ روجې نه دي نیولې، موږ پکې دورې کړي، صرف دورې نه، موږ پکې تراویح کړي، موږ پکې تهجد کړي. هی زما په شان به لاسو کي چې موږ ته به څنګه پته لګي چې زموږ دا روجې الله قبولې کړي دي او که نه. نو د دې یو څو علامات دي د عمل د قبلېدو. دا عموما ځان سره دا خبره یاده کړي، د هر نیک عمل دپاره دا ځان سره یاد کړي. یو دا چې ته د دې عبادت نه وروستو ګناه ته واپس نشي، چې ته د دې عبادت نه وروستو ګناه ته واپس نشوي، نو د ښکلي نښه ده. او ځکه یحیی بن معاذ رحمه الله به وي چې چا په ژبه باندې استغفار وي او زړه د ګناهونو سره عادت دی او اراده دا ده چې میاشت بعد به پې شروع کومه، دا ګوره د ډېرو پکې دا اراده وي چې خبره مې کم وخته پورې بنده کړې ده، میاشه پورې بیا به شروع کومه، نو هغه وایي فصومه علیه مردود، د ده د روژه په ده باندې واپس ویشتی کي. دا ول الله نه قبلی واضح ده چې هغه په زړه کې میاشت مخکې دي وایي زه به میاشت بعد ګناهونو ته واپس کېږم، په زړه کې پرته ده. نو دویمه نښه دا ده چې ستا په زړه کې دا یری چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه، دا غټه نښه ده د دې چې دا عمل تا نه قبول شوی دی، چې کله پې ته یریږي چې دا عمل به د الله په دربار کې قبول شوی وي او که نه. که دا یره دې په زړه کې وه نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت وی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیله، چې دا هغه خلک دي چې د الله بندګي کوي او زړونه یې په یره کي. نو عایشې تپوس وکړو یا رسول الله دا هغه خلک دي چې کوم شراب څکي او غلاګانې کوي؟ هغه ورته نه، د صدیق لور وی دا هغه مسلمانان دي چې عبادت کوي او یریږي چې الله به رانه قبول کړي او که نه. اوس ډېرو په موږ کې ډډې لګولي چې موږ د رمضان د میاشتې روجې نه وي او صرف موږ روجې نه دي نیولې، موږ پکې دورې کړي، صرف دورې نه، موږ پکې تراویح کړي، موږ پکې تهجد کړي. هی زما په شان به لاسو کي، زما په شان عبادت به لا چا کړی؟ باسو دا سوچ دی په زړه کې، دا د هیرې خبره ده. ځکه سلف مبارک راځي شپږ میاشتې به هغوی الله ته سوال کوي یا الله روژه راورسوه موږ ته، او بیا به شپږ میاشتې سوال کوو یا الله زموږ نه اوس قبوله کړه. نو کال به په دې کې تېر شو. شپږ میاشتې دعا د څه ده؟ یا الله راویې رسوه موږ ته، موږ ورته ورسوه. او شپږ میاشتې دعا د څه ده؟ یا الله قبوله یې کړه. نو هسې دا روجې چې ختمه شوې ده اوسې پورې تا څو پیرې بولي چې الله زما دغه روجې قبول کړي. نو که دا سوچ د سره یي نو دا ښکلې نښه ده. که دا یره د سره یي چې یره قبول به یې که نه به یې قبول، نو دا ښه نښه ده. او ځکه بعضو سلفو به دا وي که الله چېرته زما نه یو ذره قبوله کړه که نه ذره، نو دا ډېره لویه خبره زما دپاره کافي ده. چا ورته وایي څنګه؟ لکه ذره عمل قبول شو، ذره برابر ورته وایي چې دا پوره ده. وی الله قرآن کې وایي چې انما یتقبل الله من المتقین، الله قبلی اعمال د چا؟ د متقیانو. دا ذره چې زما نه قبوله شو خو زه به متقیانو کې یم، دا ذره چې قبوله شو نو زه به کومو کسانو کې؟ متقیانو کې یم. دا وړه خبره هونه غټه خبره. نو درېیمه نښه هغه دا ده چې ته په دې نیکۍ پسې نیکیانې کې، نو دا نښه د دې ده چې الله در عمل قبول کړی دي. لکه روژه ختمه شو رمضان میاشت او ته اوس هم تلاوتونه کوې او روجې نیسي نفلي او دعاګانې اوس هم غواړې، اذکار اوس هم کې، د قرآن تلاوت کې، د شپې یو څو رکعته لمونځ کې، دا ښکلې نښه ده. دا د خوشبختۍ او د نیکبختۍ نښه ده. څلورمه نښه چې دا ښه نښه د هغه ده چې یو سړی د خپل عمل وړوکی ګڼي، دا هم ښکلې نښه ده. لکه اوس رمضان ختم شو که نه، او څوک تا ته دا وایي چې ماشاءالله د رمضان د میاشتې روجې دې ونیوې، ته ورته جواب کې مړه موږ څه کړي دي؟
موږ به سوي زموږ به سوي جي زموږ به څه عبادات دي موږ د الله داسې بندګي ونه کړه څنګه چې په کار و موږ نه د رمضان قدر وکړو کمزوري دا ښکلې خبره ده ښکلې نښه ده ځکه چې دا سړی په د خپل عمل ته غره نه دی متکبر نه دی ګوره الله پیغمبر ته وایي ولا تمنن تستکثر یو تفسیر دا دی چې ای پیغمبره چېرته دا خپل کار زیات ونه ګڼي دا خپل عبادات دا چېرته زیات ونه ګڼي زم دې نه بعد پاتې څه شو چې الله پیغمبر ته وایي چې خپل عمل زیات ونه ګڼي ما ورته به څه نو بله نښه دا ده پنځمه چې د دې عبادت نه بعد ستا د دې نیکیانو سره محبت پیدا شي او د ګناهونو سره دې نه لګي دا ښکلې نښه ده لکه اوس رمضان ختم شو او یو سړي د رمضان دا روجې ونیو د دې نه بعد د دیندارۍ سره محبت ډېر شوی دی اوس له د قرآن د تلاوت هم مزه ورکوي د علماو سره ناسته وله مزه ورکوي لمونځ وله مزه ورکوي او د ګناهونو نه یې کرکه شوې ده کرکه نو دا دلیل د دې دی او دا یو نښه ده چې انشاءالله الله د دغه نیک عمل هغه قبول کړی دی دغه شان یو شپږم هغه دا چې سړی به دعاګانې ډېرې غواړي دا نه چې خبره وشو او ختمه شو ته بیا څه کې دعاګانې به غواړي چې الله زما د عمل قبول که او امید به م ساتي چې انشاءالله الله به قبول کړی نو یریږي به م او امید به م ساتي وګوره